یو پوه انسان د خپل دفتر په دروازه باندې 3 لوحې ځړولې وې. په اوله لوحه باندې لیکلي وو همدا نن ورځ ده. په دوهمه لوحه باندې لیکلي وو فکر وکړه او شکر ادا کړه. او په درېیمه لوحه باندې لیکلي وو چې له قهر او غصې څخه ځان وژغوره. که تاسو وګورئ اوله لوحه باندې چې همدا نن ورځ ده یو ډېره لنډه جمله ده، خو مفهوم یې ډېر زیات لوی دی. واقعا همدا نن ورځ ده زموږ د ژوند. پرون ورځ تېره شوه، د راتلونکې ورځ په اړه باندې موږ معلومات نه لرو چې آیا زموږ ژوند به کېږي که نه به. سبا ورځ زموږ واک کې نه ده، زموږ په واک کې همدا نن ورځ ده. نو په همدې نن ورځ کې تاسې کولی شئ خپل شخصیت ته بدلون ورکړئ. خپل بد کارونه نن راغستلی شئ، په ښو کارونو یې تبدیلولی شئ. که غواړئ نشه پرېږدئ، همدا نن ورځ د نشه پرېږدئ. که غواړئ له غیبت څخه ډډه وکړئ، له چغلۍ څخه، له بهتان څخه، له زنا څخه، له شراب څښلو څخه، نو همدا نن ورځ ده. همدې نن ورځ کې تاسو کولی شئ ټول بد کارونه پرېږدئ او ښه کارونه شروع کړئ. همدا نن ورځ ده تاسې د قرآن کریم تلاوت شروع کولی شئ. همدا نن ورځ ده تاسې همدردي کولی شئ. همدا نن ورځ ده چې ته پکې کولی شي خپل شخصیت له منفي اړخ له راوالې مثبت اړخ ته یې واړوې. همدا نن ورځ ده ته خپل وجدان ملامتولی شي او خپل وجدان د ځان تابع کولی شي. دوهمه لوحه باندې لیکلي وو فکر وکړه او شکر ادا کړه. الله جل جلاله په موږ او تاسې باندې ډېر زیات لورینې او نعمتونه کړي دي. د هغه لورینو او نعمتونو باید شکریا ادا شي. قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. یعنی ما چې په تاسو باندې څومره نعمتونه پیرزوینې کړي د هغې شمار تاسې نشئ کولی. الله جل جلاله دا ځمکه او څه چې په دې ځمکه کې دي، څه چې په دې اسمانونو کې دي، دا ټول یې زموږ دپاره تابع کړي او زموږ د ګټې لپاره یې پیدا کړي. نو هر څه چې په دې کې موجود دي د دې له موږ باید سمه استفاده وکړو او د هر نعمت په بدل کې موږ د الله جل شکریا ادا کړو، تر څو دا نعمتونه نور هم زیات شي. که چیرې موږ شکریا ادا نه کړه دا نعمتونه زموږ کمیږي. که چیرې موږ شکریا ادا کړه د الله جل جلاله لورین الله زیاتېږي. او په درېیمه لوحه باندې لیکلي وو د قهر او غصې څخه ځان وژغوره. دا خو موږ او تاسو ته پته ولګېده او معلومات وشو چې قهر او غصه زموږ ژوند او زموږ زندگی څومره بربادوي او څومره یې له منځه وړي. د قهر او غصې په نتیجه کې انسان د دښمنۍ مرتکب کیږي، کم چې په دې دنیا باندې دوزخ دی. دوزخونه دوه دي، یو په آخرت دوزخ او بل په دنیا باندې دوزخ. په دنیا باندې جهنم هغه دښمني ده او دښمني د قهر او غصې په نتیجه کې منځته راځي. نو له قهر او غصې څخه ځان وژغورئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قهر او غصه ستاسې نیک اعمال داسې له منځه وړي لکه څنګه چې وچ خشاک له منځه وړي.